محترم ورور ملا جان محمد حاجی ابرار صاحب پوښتنه کړې ده. وایي که یو څوک خپلې مېرمنې ته د میاشتنۍ مریضۍ د بندېدلو ګولۍ و دوا ورته ورکړي او هغې د مریضۍ وخت راسي خو مریضي ورنسي، نو آیا دغه ښځه به لمونځ کوي که یا؟ او آیا دغه ښځه خاوند مجامعت و همبستري ورسره کولی شي که یا؟ محترم وروره چې میاشتنۍ مریضي ښځې ته ورنغله، یا یې دوا خوړلې ده یا مریضي سره بې ټیمه سوه، 2-3 میاشتې حمل هم نسته او مریضي هم نسته، نو کوروالی هم خاوند ورسره کولی شي او لمونځ به هم کوي. خلاصه دا چې د ښځې مریضي چې ورکه وه، که د دوا د وجې وه که بې له دوا وه، ښځه پاکه ده، لمونځ به کوي او خاوند مجامعت او همبستري ورسره کولی شي. والله اعلم بالصواب. محترم ورور رضوان صاحب د پکتیا اوسېدونکي پوښتنه کړې ده. وایي انسان چې خولي سي، کار کوي، ستړی سي، خولي سي، آیا په خوله باندې اودس ماتیږي که یا؟ محترم وروره په خوله باندې اودس نه ماتیږي. والله اعلم بالصواب.